زمندو دوه ګلالي ماشومان زما دفتر ته راغلي دي. زه د تلسیمیا ناروغ یم. میاشت په میاشت وینه اچوم. تلسیمیا چې کوم ورته وایي که نه، نو دې خور ته مې میاشت په میاشت دې ته 15 ورځې کې دا 15 ورځې پاتې یو ځل وینه بدلوم. او اوس راغلی یم دې ته. ما ته یو کال کېږي چې یو نیم کال دوا مې شروع کړې ده. نو او ما وینه نه ده اچولی. یو نیم کال کېږي چې وینه مې نه ده اچولی. مخکې به مې 15 ورځې 20 ورځې کې اچوله، او اوس مې چې دوا شروع کړې ده که نه، نو هغې سره ما وینه نه ده اچولی. نو هغه دوا جاري دوا ده. اوس دا یو څو کاله کېږي، یو کال کې یو نیم کال ډاکټر پیدا شوی ده او دوا ورکوي که نه. نو هغې دوا ته اوس چې ده ما باندې مې پلار ډېرې پیسې ولګولې. اوس نو زموږ کومه پیسې چې وي که نه هغه خلاص شولې. اوس موږ دومره پیسې نه لرو چې اوس لاړ شو ډاکټر ته او هغې سره هغې نه موږ دوا ولو. هره میاشت زموږ 10,000 د یو کس خرچه ده، د یو کس دوا ده. او دې ته اوس موږ نه ده شروع کړې ځکه چې دومره پیسې او دومره وس نه لرو موږ. دې ته بالکل دوا شروع کړې؟ نه، دې ته یو 2-3 میاشتې شروع کړه او نور هم بس پرې بند کړه ځکه دومره وس نه وه. اوس چې ما ته کومه دا زما دومره یو نیم کال ورسېدله او نور نه کېږي. اوس که زه دا دوایي زه خپله پرېږدم، نو دا درملنه خپل پرېږدم، نو کېدای شي بیا ما باندې هم دا هغه راشي. بیا به 15 ورځې کې 20 ورځې کې زه به وینه کوم که دا دوا ونه خورم. بچا وینه وانه چو بیا څنګه تکلیف کې تېرېږي؟ کله چې وینه وانه چوم نو بیا ځان هم درد کوي، بدن هم درد کوي، ستړي کېږو، ګرځېدلی نه شو، شیمه راکې نه وي، بس رنګ هم زیړ شي دغسې. چې وینې وانه چوي. بچا دغه بل ماشومان چې ګورئ لوبې کوئ، څه احساس راځي تاسو ته؟ ولې احساس نه راځي چې کاشکې موږ هم روغ وی او موږ هم دغه شان روغ وی او ګرځېدلی وی، لوبې هم کړی وی. فکر راځي چې وایي ټول راته ما ته احترام کوي او ما سره لوبې کوي. زه لوبې نه شم کولی هغوی سره. نشي لوبې کولی؟ نه کولی. ستړی کېږي؟ او ستړی کېږم زه. که زه لوبې وکړم نو زما وینه بیا کمېږي، ستړی کېږم. ښه چې لوبې وکړې وینې کمېږي او ستړی کېږم. ستړی کېږي، لوبه نه کېږي. بل ماشومان ګورم چې کاشکې یم زه هم روغ یم او دغسې لوبې مې کړی او ساتیري مې کړی وی. نو بچیا ته څنګه یې؟ ښه یم. او ستا وینې کمې بچیا، ته وینې کمې؟ او دوا یې نه کړې وه چې تا؟ نه. ولې؟ وسه نه لرم. وسه نه لرې؟ ښه، ستا دوا بالکل شوې نه ده؟ نه نه داسې. زمندو دغه د دې څه درملنه شوې ده او دې درملنه شوې نه ده په دې چې وس نه لري. زمندو دي بچا داسې درد تکلیف راځي؟ درد مخکې راته کله مې چې وینه اچوله که نه، اوس چې دا دوا خورم نو دې سره نه زما درد راځي او نه ښه نه بد. او دغه ستنې چې کوم دي که نه، دا په زه په 8 ګنټو کې به دغه چې هغه کې کومه ماشین کې کوم دې کې 8 ګنټو کې دا یو ستنه کېږي راته. دې کې ستنې؟ ستنې دې کې 8 ګنټو کې په دې ماشین کې کېږي. دې ماشین کې ستنه لګي؟ او دې ماشین کې هغه هم په دې ځای کې لګېږي. کوم ځای کې؟ ګېډه کې. ګېډه مخې وي. زمندو دغه ګېټې برنامې نه مخکې ما لیدلې وه، لیکن زما اصول دي چې دغه د نزاکت له وجې نو دغه د وجود د جسم هغه کومه څه چې هغه زه نه ښیم برنامو کې. ښه دغلته ستنې لګېږي؟ ښه په 8 ګنټو کې؟ په 8 ګنټو کې یوه ستنه لګېږي. ستنه بچا څنګه لګېږي؟ تکلیف کې کېږي؟ ولې نه، څومره دا کانوله غوندې ستنه دلته چوخۍ ده. ستنه غټې؟ کانول غوندې نو یو ستنه هفته کې 15 ورځې. اوس هغه ستنې مې چې کومه دوا وه هغه هم خلاص شوه. اوس هغه هم خلاص شوله؟ هغه هم خلاص شو. پلار دې څه کار کوي؟ پلار مې مخکې دوکان کوه، اوس چې دا دوکان خلاص هم دی دوا باندې هم د شیانو باندې اوس دیاړي کوي. دوکان هم خلاص کړو؟ بل ورور مې چې و هغه ډېر زیات خراب و. هغې کوم اوسپنه فولاد چې کوم هغه ډېر زیات شوی و، د هغې د پوزې نه وینه راتله او هر وخت بیا وینه وه پوزه. نو هغې د وینې دومره ډېره ګېډه ډېره غټه شوې وه د اوسپنه که نه، دا ډېره وینه ورته هغه شوې وه. هغې ته به موږ هفته کې وینه اچوله، 7 ورځې کې 8 ورځې کې. نو هغه یو نیم کال کېږي چې وفات شوی ده. یو نیم کال کېږي وفات شو. بچیا ستا دا خېټه هم پړسېدلې ده؟ خېټه دې پړسېدلې ده؟ او دې همدغې وجې نه، ناروغي وجې نه؟ او دا چې وینه څومره ډېره واچوم دا نور هم غټېږي. ښه، وینه چې واده خېټه دې غټېږي. او وجې څه ده؟ ډاکټران څه؟ ډاکټران وایي چې ته دوا وکړې ښه به شي. چې
او چې د بل چا وینه دوا چې دا وینه هملته غوټېږي او کوټه کېږي هغه دې نه درې کېږي په اولاد غټېږي تو خطورې غټېږي او غټ انسانانو کومه غټ خلکو چې وینه منګه واچو که نه نو چېرته ماشوم وګوره چېرته د غټ غټ خلکو وینه وګوره نو هغه وینه ډېر تاثیر لري هغه کوم اوسپنه چې که نه هغه دا خو غټ ده او دا وړوکی ده دا چې دېګ اچول کېږي دا د دې وجود دومره مقاومت نه لري چې هغه ځان ته تولید وکړي او زمونږ هډوکی چې ده که نه کوم هډوکی وینه نه جوړوي نو په دې وجه زمونږ وینه چې بدن زمونږ وینه سوځوي نه یې جوړوي تولید نه کوي زموندو څه معاینات یې هم دي چې دغه د دې معاینات دي چې دغه معاینات ګوري دا معایناتونه به چا تداویان هم چېرته کړي دي پاکستان کې هم کړي دي دا پاکستان کې هم کړي دغه دوا هم ده کوم وینه ده بچیه دغه دوا ده هر نه کېدای شي وینې ته اړتیا پیدا نه کړو که وینه خورئ که وینه خورو بس وینه واچو نو ښځمندو که دغه دوا وخوري نو بیا وینې ته نه اړتیا پیدا کوي او که وینه وخوري بیا وینې ته اړتیا پیدا کوي ښه بچه دا دوا وکړه دا د دې معاینات دي او 3 میاشتې دې ته وکړو بیا نور هم ورته وسه ونه رسېدلی چې نور هم دې ته کړی ده دغې دې دی زموندو دغه 3 میاشتې درملنه یې کړې ده نور یې وسه نه وه زموندو مخکې د دې والد صاحب چې یو دوکان یې و کار یې ښه و بچو له خاطره دوکان یې خرڅ کړی دوکان یې هم نور ختم شوی اوس د لاسي اوس کراچۍ لګوي مجبور شو اوس کراچۍ لګوي ځان دا چیرې بچه دا دی چې خدای ستا دي او دا چیرې بچه دا کوم پاکستان خط چې کنه دلته سټامه کې ما ته خط راکړو بې پاسپورټ او ما سره یو نفر یعنې اسلام ښه بې پاسپورټه او بې پاسپورټ ما په دې خط باندې پرېږدي ځکه د سټامې نه ما ته دا سټامې رئیس ما ته هغه ټاپه کړې ده د کور آباد د رئیس محترم چې هر څوک دی چې یو اجازه یې ورکړې ده ښه دا کوم مرکز دی دا عتیق الرحمن تلسیمیا مرکز کور آباد زموندو د دغې د والد صاحب شمیره تاسو ته خپله درکوم تاسو خپله ورسره تماس ونیسئ او خپله ورسره وس مطابق مرسته وکړئ زموندو هر میاشت تاسې اړتیا لري هره میاشت مونږ ښه بچیا دغه نمبر ستا دی ښه زموندو دغه د ماشومانو والد صاحب نمبر دی دغه نمبر یې وګورئ په دغې نمبر تاسې کولی شئ چې دغې د والد صاحب سره تماس ونیسئ وس مطابق ورسره یو څه مرسته وکړئ دغې د ماشومانو خبرې هم تاسې واورېدلې تذکیره بچیا هم ماته راکړه د والد صاحب تذکیره دې ماته هم راکړه زموندو کومک وکړي مونږ به دې ته هم دوا شروع کړو زما دفتر ته راغلي دي نو د اکثر مسافر ورونو ما ته پیسې رالیږلې چې داسې پړمندو کورنۍ باندې سپاره نور ما سره پیسې شکر دی موجود دي د مسافر ورونو کور آباد چې زما دفتر ته څوک هم راځي زما ویډیوګانې مې تاسې تعقیب کړئ چې د خالي لاس څوک هم نه پرېږدم خو دې چې هغه د مسافر ورونو هغه حق هغه مرسته ما سره موجود دي زموندو دغه مرسته زما له طرفه وربه کوم چې د روژې مبارک میاشت ډېر کمې دي خو د روژې مبارک میاشت دپاره یو څه وهلي بچیا دغه وهلی صحیح ده دا به خپله ځان ته باید بچیا میوه واخلئ چې زی میوه واخلئ میوه وخورئ صحیح ده بچیا سمه سبا دعاګانې بچیا کوي انشاءالله کار به کېږي ولې نه صحیح ده نو زموږ دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږو الله حافظ